stupid pirates had one job. پایریټس په کلنی ډول نړیوال تجارت ته شاوخوا 10 میلیارډ ډالر زیان اړوي. دوی د نړۍ تر ټولو خطرناک ترین لوټماران دي چې د وچې په ځای سمندر کې غلاوې کوي. خو څنګه آیا حکومتونه دوی سره په دې غلاو کې لاس لري؟ د پایریټس په هکله څومره پوهیږئ؟ نن پرې غږیږو. پایریټس هغه لوټمارانو ته وایي چې په سمندر کې تجارتي کشتیو او بیړیو څخه غلاوې کوي. دوی هغه مافیايي ډلې دي چې په وسلو سمبال دي او د خپلو وحشتناکو وسله والو حملو له کبله د نړۍ تر ټولو خطرناک ترین داړه ماران یا لوټماران ګڼل کېږي. پایریټس مختلفو سمندري لارو کې تجارتي کشتۍ تارګیټ کوي. له هغوی څخه پیسې، قیمتي توکي، تیل او مالونه غلا کوي. په ځینې حالاتو کې دوی خلک تښتوي، د پیسو غوښتنه کوي. پایریټس یا لوټماران تجارتي بیړۍ یا کشتۍ په ډیر ماهرانه تکتیکونو لوټي. ډیر کله هغه پیسې چې په قانوني لارو نشي وړل کېدی په سمندري بیړیو کې وړل کېږي چې د سمندري لوټمارانو لاس ته لویږي، لکه تورې پیسې او یا غلا شوي پیسې. سمندري لوټماران له دې لارې په میلیونونو پیسې لاسته راوړي. دوی نړیوال تجارت ته لوی ګواښ دی. د IMO سازمان د معلوماتو له مخې سمندري لوټماران هر کال نړیوال تجارت ته شاوخوا 10 میلیارډ ډالر زیان اړوي. دغه زیانونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول اوړي، لکه کشتۍ څخه مالونه غلا کول، د ګواښ له وجې د لارې بدلون چې د ترانسپورټ د لګښتونو زیاتوالي سبب کیږي، همداشان د توکو ځنډېدل. دا ټول هغه لاملونه دي چې اقتصادي زیانونه رامنځته کوي. پایریسي یا سمندري لوټل یا لوټونې په نړۍ کې یو لوی کاروبار بڼه خپله کړې ده چې قوي ریښې او ځانګړې کړۍ لري، ان تر دې چې حکومتي لوړپوړي چارواکي پکې لاس لري. د نړۍ ډېرې غټې مافیايي کړۍ په سمندرونو کې خپل فعالیت کوي. پایریټس یا سمندري لوټماران په هغو هیوادونو کې زیات فعال دي چې سمندر لارې د نړیوال تجارت لپاره مهمې دي. ځینې هغه هیوادونه او سیمې چې پایریټس یا لوټماران پکې زیات فعالیت کوي دا دي: Nigeria is one of the most corrupt countries in the world. نایجیریا په نړۍ کې د فساد او ککړو هیوادونو په لیست کې دی چې زیات شمیر پایریټس یا سمندري لوټماران پکې فعالیت کوي. په ځانګړې توګه د نایجیریا ساحل دا سیمې د تیلو غلا کولو له وجې پیژندل شوي دي. د برټران مونټ ژورنالیسټ ډاکمنټري ده چې د پایریټس په اړه یې جوړه کړې ده. دغه سمندري لوټماران چې د نورو هیوادونو کسان هم پکې شامل دي، نایجیریا هیواد کې فعالیت کوي. په دغه مستند کې ښاغلي مونټ غټ ریسک اخیستی، ان تر دې چې لوټماران دته د ویشتلو ګواښ کوي. د دغه مستند له کتلو بعد ماته پوښتنه پیدا شوه چې خبریال ولې دومره غټ ریسک د ځان په بیه منلی. بیا مې د دغه مستند جوړونکي ښاغلي برټران مونټ سره تماس ونیوم. هغه راته په جواب کې وویل دوی هر څه په ډېر احتیاط او پلان منیج کول. خبریال مونټ له یو پایریټس څخه پوښتنه کوي چې په دې اونۍ کې د څو حملې کړي دي. هغه په جواب کې وایي The soldiers I killed are accountable. Maybe 20 men are on the boat. 50 حملې کړي دي او لسګونه کسان یې وژلي دي. په دې مستند کې مونټ بل ریسک اخلي، یوه تجارتي بیړۍ حرکت پیلوي. مونټ همدې بیړۍ کې کینی څو وویني چې پایریټس یا سمندري لوټماران حمله کوي او کنه. بیړۍ په سمندر کې د شپې لخوا حرکت پیلوي او په ټولو امنیتي ساتونکو او سیستمونو سمبال وي. دغه بیړۍ یوه ورځ او یوه شپه مزل کوي، خو په دې شپه سمندري لوټماران حمله نه کوي. د دغه مستند لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دی. Imagine being a Somali pirate. Somali pirates attacked the Spanish Navy ship. د سومالیا ساحل د سمندري لوټمارانو لپاره ډیره پیژندل شوې لاره ده.
د دغه ساحل په څنډه کې سمندري لوټماران د نړیوال تجارت لپاره یو لوی ګواښ ګرځېدلی. د دې باوجود د تایلند خلیج، مالیشیا، انډونیشیا او فلیپین سمندري سیمې یا لارې د پایریټس یا د سمندري لوټمارانو پراخو فعالیتونو له امله پیژندل شوي دي. دا سیمې د نړۍ سمندري تجارت له مهمو لارو څخه دي چې پایریټس یا سمندري لوټماران یې هدف ګرځوي. پایریټس یا سمندري لوټماران که څه هم حکومتونو لخوا تعقیب کېږي ځکه چې فعالیتونه یې په عمومي ډول غیر قانوني دي او هڅه کوي چې په ضد اقدامات وکړي. خو په سیمه ییزه کچه ځینې وخت دولتي قمندانان له دوی سره په دې لوټلو کې لاس لري. دا و د پایریټس یا سمندري لوټمارانو په هکله زموږ ویډیو او معلومات. هیله ده چې تاسو به خوښ شوي وي. At its origins, there are the economic motivation of the pirates to earn money. So it's there I'll need to go to follow the dangerous evolution of this criminal business.